سلامونه او احترامات مو منئ، ښه راغلاست. دا هم د نن ورځې مهم خبرونه. طالبانو یو ځل بیا ویلي چې که د نوملړ مطابق ټول بندیان یې خلاص نشي، بین الافغاني خبرو ته نه حاضرېږي. ولسي جرګې تور پورې کړی چې کورونا سره د مبارزې لپاره مرسته شوې پیسې شخصي جیبونو ته تللي. د اشرف غني ځانګړی ساتونکی او د کورنیو چارو وزارت د بایومتریک عمومي مدیر وژل شوی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي له اوږدې مودې راهیسې د کرام الدین کریم ننیونه دا په ډاګه کوي چې افغانستان کې قانون حاکمیت نه لري. د غزني د دیک ولسوالۍ امنیه قمندان وژل شوی. کندهار کې د شاول کوټ ولسوالۍ پر ودانۍ موټر بم برید کې د امنیه قمندان په شمول لسګونه عسکرو ته مرجوب لا اوښتې. د کابل ادارې د هوایي ځواک پیلوټ عبدالله قادر طوفان چې یوه اونۍ وړاندې ټپي شوی و، نن د ټپونو له امله په روغتون کې مړ شوی دی. د دفاع وزارت پخوانی مرستیال جنرال یاسین ضیا لوی درستیز نومول شوی. جو بایډن یوې مجلې سره په تازه مرکې کې ویلي د روسیې ولسمشر پوتین ټرمپ لکه د ګوډاګي په څیر لوبوي. د خبرونو پای.